ګورو په واتس اپ باندې چې کوم سټیکر مونږ لګو دغه سټیکر به تاسو څنګه جوړوي. ډیره په اسانه طریقه په دې ویډیو کې تاسو زه ښایم چې تاسو به خپل سټیکر چې دی دا په واتس اپ باندې جوړوي او هغه سټیکر چې دی اب تاسو چې کوم دی په خپل موبایل جوړوي او یو ورکوټ غونتی اپلیکیشن دی صحیح شو جی په هغه به جوړوي مو پلی سٹور نه به ډاونلوډ کې او په هغه به جوړوي. ډیر په اسانه طریقه جوړږي د خپل نوم د پاره چې جوړول شي یا تصویر چې کوم دی مزاحي تصویر ته په هغه باندې جوړول شي دغه شان ته چې څونه سيزونه کنه تاسو په هغه جوړول شي مطلب لکه نوم شو یا ستا سیګنیچر شو یا مطلب چې کوم څه ایموجی شو څونه ته ګوګل نه تصویر ډاونلوډ کړئ یا څه کوم خپل تصویران تاسو د خپل ملګرو چې دي د تصویرانو چې کوم د سټیکر جوړول شي او ډیر په اسانه طریقه باندې دا ویډیو تاسو پوره ګورئ کو دا ویډیو چې دي تاسو خوښ شي در سره لایک کړئ. السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي څنګه تاسو ته مو تاسو په سټیکر خایم چې سټیکر به خلک څنګه جوړي تاسو کته شي زما په دې واتس اپ کې دا سټیکر دي صحیح شو جی. ډیر خلک مونږ ته درا لګي خدا جوړیږي څنګه چې مونږ په خپل جوړ کړي په اسانه طریقه باندې جوړیږي چې مونږ ته سټیکر ورګر مونږ په دې ځان سره کلیک کو دا ځان سره ایډ کو چې کله موږ فیورټ کې ایډ کو دلته کې راشي موږ بیا نور خلکو ته لیږو خو زه وایم چې ما سره خپل سټیکر تاسو کله په پلس اشاره باندې کلیک کې صحیح شو جی دلته کې تاسو سټیکر راځي هغه ما سټیکر چې هغه د واتس اپ خپل یا چا خپل مطلب شیر کړي چې ډاونلوډ کړي دا وی چې کوم د خپل بل بیل بل کسان جوړ کړي خو زما سټیکر ما سره دلته کې نشته چې خپل سټیکر جوړ کوم او د خپل مرګرو په نوم د خپل نوم باندې څنګه چې دادی دا چې سټیکر جوړ کوم د دې لپاره چې دی تاسو دا ویډیو د سره ګورئ د لزو پلی سٹور ته پلی سٹور کې څنګه زه په پلی سٹور کې کلیک کما دلته به زه ورکم سټیکر میکر صحیح شو جی دلته کې کوم تاسو کلیک کې سټیکر میکر ورکې صحیح شو جی دلته کې په دې باندې کلیک کې ما چې دی دا ډاونلوډ کړی ځکه چې تاسو ټیم خراب نشي په اوپن باندې کلیک کې چوپن باندې کلیک کې صحیح شو جی دلته کې زه خپل ډیټا اپ کوم ډیټا ځکه اپ کوم چې په دې باندې اډ شو کیږي نیټ شو کول د وجه چې دی دا ډیر ټیم اخلي صحیح شو دلته کې ما یو جوړ کړم دی دا دوباره چې کوم دی په دې باندې کلیک کوم صحیح شو جی کریټ ا نیو سټیکر پیک صحیح شو جی په دې باندې دلته کې کوم دی د فیک نوم ورکړه چې کوم پیکج چې کوم دی د پیکج دی مکمل چې د دې او نوم څه دی نو زه دلته کې ورکوم صحیح شو جی سپورټ خپل نوم ورکول شي څنګه تاسو ورکول شي صحیح شو تاسو خو دا وشتون دلته کې چې دی په کریټ باندې زه کلیک کوم چې په کریټ باندې مې کلیک په دې باندې به کلیک کړئ دلته کې اوپن شي دلته کې آیکن غواړي آیکن کوم آیکن غواړي چې دلته کې مطلب تاسو سټیکر چې کوم دی لومبي کوم آیکن ښکاري د هغې نو تاسو چې کله دا جوړ کوم تاسو په خپله پته لګي ځکه چې دی ټیم در په خبرو نه خرابوم دلته په اوپن ګیلري باندې کلیک کوم صحیح شو جي دلته کې زه په دې کلیک کوم دلته کې یو تصویر د دې نه اخلم په دې باندې کلیک کوم ځکه چې رنډم زه اخلم دلته کې چې دی دلته زه په دې باندې کلیک کوم صحیح شو دا ټول اخلم په دې ځکه ته بیا چل خیم په دې مې کلیک دلته کې دا شو دلته کې راغی صحیح شو جي دلته کې 30 سټیکر چې دی اډ کول شي په دې باندې ما کلیک دلته کې لومبي راځي ټیک فوټو ډایرکټ چې کوم د په کیمرا تصویر اخیستل شي دلته ګیلري چې دی ته سلیکټ کول دلته کې فایل سلیکټ کول شي کنه چې کوم د خپل فیک راځي په هغه کې چې کوم دی په ګوګل نه ملایوي ټول تصویران ته چې کوم دی هغه کول شي دلته دی لایبرری ته اډ کول شي هغه ډاونلوډ کیږي اب هم چیټ کې خبر خال دلته کې چې کوم دی ته ټیکس اډ کول شي زه به تاسو ته خپل خایم صحیح شو جی په ټیکس باندې چې دی ما کلیک کړل دلته کراس وخم ما په ټیکس باندې کلیک صحیح شو جی دلته کې ما په ټیکس باندې کلیک دلته کې ځلی کوم احمد جوادي صحیح شو جی دلته په دې کلیک کې دا چې کوم دی ګیر چاپلین چې کوم دی سټروک تو شي صحیح شوله په دې باندې سمپل تاسو څنګه کلر ورکوي لیکلو له بدلوي نو تاسو کولی شي دلته په دې اوکې باندې چې کوم دی کلیک په دې ټیک مارک باندې دا چې کوم دی تیار شي دلته کې اوس نور ټیکس اډ کولی شي صحیح شو جی تاسو سره چې کوم دلته کې اډ کولی شي ما سره دا اډ خپل طریقې سره چې کوم دی دا مینټین کولی شي څنګه ته غواړي هغه نه علاوه چې کوم دی ته په دې باندې کلیک کې دا به سیو شي دلته کې دا راغی دوباره په دې بل کلیک کې په دې کې تاسو په تصویر باندې ښایم څنګه تاسو تصویر چې دی کولی شي دلته کې دانش صاحب تصویر زه اخلم په دې باندې زه کوم صحیح شو جي اوس دلته کې دا څیزونه ښایم چې دا څه شي روټیشن دی صحیح شي روټیټ کوي یا تصویر چې کوم دی تاوي چې څنګه طریقې سره ته تاوي صحیح شول ورپسې چې کوم دی سلیکټ آل چې دی دا ټول تصویر به سلیکټ شي صحیح شول جي دا ټول تصویر سلیکټ شو د دې نه علاوه دلته کې چې کوم دی طریقه ښایم دلته تاسو سوکا اكو کینسل کومه صحیح شو جی ما کې په دې کلیک سیو شو بار خال دا په ډیلیټ کوم چې دا ډیلیټ کما تصویر پاکه طریقې سره دوباره زیټ کومه صحیح شو دلته دوباره ما په دې کلیک کړل ته مې کلیک دا راغی دلته کې ورپسې چې کوم دی او دغه سلیکټ آل چې ټول تصویر سره کیږي ورپسې چې کوم دی سمارټ سلیکټ باندې کله کلیک کې دا ډېر ښکلی اپشن دی ځکه چې دنه کوم بیک ګراوند دی اتوماتیک دا خپل باندې لری کی صحیح شول جی بیک ګراوند دی خپل باندې لر کو دا آوټ لاین دی دا ګر چې پرې کوم کیل دی تاسو رنگ بدلول شي صحیح شو جی
او دا چې کوم دی تاسو به لیدلی په سټیکرو کې دا چې کوم دی سټروک چې کوم ګیر چې کوم آوټلاین دی دا تاسو پیړولی پیړ کولی او نری کولی شي چې دین علاوه چې دی دا سټیکر چې کوم دی ما سیو کو صحیح شولې جی ورپسې بل په دې کلیک کوم او واپس اوپن ګیلری او ورپسې چې دی زه دا تصویر چې دی زیډ کوم خو زه هم چې په دې کې زه کم سلیکشن دی د چې کوم دی پری هند دی چې مطلب زه په دې کلیک کوم او څنګه تر ته ځکه لبوزم صحیح شو جی صحیح شو دا ما په دې کلیک کوم دا چې کوم اوم سټیکر شو ورپسې دلته کې اډ ټیکسټ څنګه تاسو ته مخ کې ویل دلته کې وسره څه تصویر چې کوم دی لیکي وسره چې کوم سو لیکل وسره کول غواړي صحیح شو لا تاسو چې دی دلته کې کول شي نو دینه علاوه چې دی کینسل ومن تاسو کوم دی ټری اگین باندې کلیک کې د پټری باندې کلیک کوم ورپسې چې کوم دی سکوير کې دا کار چې کوم دی تاسو نه سلیکشن کول شي دغه چې کوم دی تصویر داخلي دوباره چې کوم دا کینسل ومن ورپسې چې کوم دی کټ سرکل دی صحیح شو چې کوم په سرکل کې دا ته کول شي صحیح شو په دې اډ سټیکر باندې دا سټیکر چې کوم دغه شانه کته اډ کې د اډ کول نه پات چې کوم د اډ ټو واتس اپ باندې کلیک کې تاسو دلته کې صحیح شو لږی چې اډ ټو واتس اپ دلته کې ما ډیټا بند کړی دا ځکه چې په ډیټا چې کله اني په دې باندې اډ شو کېږي نو غلط ټیم اخلي تاسو هم کوشش وکړئ چې اډ بند شي چې ډیټا بند نو د دې په اسانه باندې بیا زی صحیح شو جی دلته کې اډ شو نو کده ته چې کوم دي د ما سره دا واتس اپ ته په دې باندې ما کلیک کو اډ ټو واتس اپ صحیح شو جی دلته کې دا واتس اپ کې اډ شو هغه واتس اپ تاسو زه کوم کوم واتس اپ چې ما باندې کړو صحیح شو جی دلته کې زه ډایرکټ راغلم تاسو کته شي اتوماتیک دلته کې راغی چې اوس په دې کلیک کوم ما دا سټیکر دلته کې راغلی صحیح شو جی دا زما سټیکر راغلی تاسو کته شي نو په دې سره د طریقه باندې کوم دي تاسو چې دا راوستي شي خو دا سټیکر به صرف تاسو لري ځکه چې دا اسنه چې ته وی چې دا سټیکر ما ډیټا بند ځکه چې کوم دي نسین کی کو تاسو وایي چې دا سټیکر مطلب لکه زه صرف ځان سره ساتم دا صرف تاسو لري دا نو چا سره نشي کیږي چې ته ولګي یو سټیکر هغه ته دې شي ځان سره یو کول خو دا تاسو کوم فیک کوم تاسو کوم دا ټول دا پیک جوړ کو دا فیک چې دا چاته نشي په دې باندې کلیک کړئ لکه او مې سټیکر تراشم لکه چې کوم دا ما سره هډ شو د دې ګنده تاسو دوباره هم ډیلیټ کول شي صحیح شو لږی ما ډیلیټ کو چې ډیلیټ شي د دې نه به کوم دی د اتوماتیک ختم شي صحیح شو لږی دا هغه سټیکر کوم چې ما دلته کې سینټ دا غدي د نه علاوه چې دی دا دلته کې د ریمو کوم چې کوم دی ریمو کی صحیح شو لږی نو کو دا ویډیو تاسو خوښ شي ویډیو د ما دا چینل ته سبسکرایب کړئ دا چې دی او په دغه شانتي ویډیوګانې نور چې کوم دی اومزه په دې باندې اپلوډ کوم دا ویډیو تاسو خوښ شي دا سره نور ملګرو سره شیر کړئ او دغه شان ویډیوګانو کتل د پر زموږ چینل ځان سره سبسکرایب